سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ صحت او عافیت زمین پر تاني. څنګه کولی شو فیسبوک کې غیر اخلاقي یا هم خراب ویډیوګانې او عکسونه موږ بند کړو. که چېرې تاسو فیسبوک کې غلط ویډیوګانې یا غلط عکسونه یا غیر اخلاقي عکسونه یعنې هغه پرون ویډیوګانې تاسو ته مخې ته راځي، تاسو کولی شئ هغه ویډیوګانې او عکسونه په ډېر اساني سره بند کړئ. ډېر وخت فیسبوک کې دا کار نه راته، خو اوس د څو ورځې کې زما صفحې مخ ته هم ډېر غلط ویډیوګانې او عکسونه راځي. یعنې دا ډېر د افسوس ځای وي. یو څنګ کې څوک ناست وي، ته نسې کولی شرم خپل موبایل هغه ته ورکړې، د هغه څنګ سره ته انټرنېټ وکاروې. خو که چېرې دا طریقه تاسو زده وي، ته انشاءالله 100% په ډاډه تاسو دا طریقه وکړئ، نو ستاسو فیسبوک کې به د دې څخه وروسته غلطې ویډیوګانې یا غلط لینکونه او غلط عکسونه نه درته راځي. غلط څخه مطلب دا دی یعنې غیر اخلاقي، نو تاسو خپله پوهېږئ. نو دا به موږ څنګه بندوو؟ ډېر اسانه دی. نو که چېرې غواړئ دا رقم مثبت ویډیوګانې وګورئ، ټیکنیکل احمد یوټیوب چینل ستاسو خپل چینل ده، چینل ته سبسکرایب کړئ ترڅو پورې داسې آینده کې دا رقم خوندورې ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. ملګرو، له هر څه نه به مخکې تاسو راشئ خپل فیسبوک راخلاص کړئ، یعنې خپل فیسبوک آی ډي به راخلاصه کړئ. کله مو فیسبوک آی ډي راخلاصه کړه ملګرو، دا یو عمومي صفحه ده. بیا به راځئ ملګرو دغه درې ډاټو باندې به کلیک وکړو. کله درې ډاټو باندې کلیک وکړو، دلته موږ ته یو اپشن راکوي سیټینګ آن راویسي. صحیح ده ملګرو، دلته په سیټینګ باندې کلیک اخلو. کله مو سیټینګ باندې کلیک واخیست، بیا یوه شېبه انتظار ورته کوو ملګرو. دلته موږ ته یو بل اپشن راکوي کانټینټ پرفارمنس ملګرو، په دې باندې کلیک کوو. کله چې باندې کلیک وکړو سنسیټیو کانټینټ، په دې باندې کلیک کوو ملګرو. دلته موږ ته دوه اپشنونه راکوي، ښه، یو ډیفولټ ده، یو لیکلی شو لیست. دا به ستاسو ملګرو په دغه ډیفولټ باندې وي، ښه، تاسو دا دلته کې شو لیست باندې کوئ. کله مو شو لیست باندې کوو ملګرو، هغې څخه وروسته راشئ، لاندې یو بل اپشن موږ ته راکوي ملګرو سیو. صحیح ده، په دغه سیو باندې کلیک وکړئ. نو کله هم ملګرو دغه سیټینګ تاسو په خپل فیسبوک اکاونټ کې وکړو، خو بیا هم که چېرې تاسو ته بیا هم غلطې ویډیوګانې راتللې، بیا زه تاسو ته یو بله طریقه هم درښیم. که چېرې دا سیټینګ تاسو وکړو بیا هم غلطې ویډیوګانې تاسو راتللې، تاسو به راشئ خپل فیسبوک ته، مثلا یو ویډیو به دلته پکې پیدا کړئ، مثلا ویډیو ده، که زه غواړم دغه ویډیو مثلا فرض کړئ چې غیر اخلاقي ویډیو ده، د دې لپاره په دغه درې ډاټو باندې ملګرو کلیک وکړئ. دلته تاسو دوه اپشن درکوي، یو انټرسټ درکوي، بل ناټ انټرسټ درکوي. صحیح ده، که چېرې ستاسو مثلا دغه ویډیو سره علاقه وه، دلته انټرسټ ووهئ، نو فیسبوک دا کوم ویډیوګانې نور هم تاسو ته دلته مخته راولي. خو که چېرې مثلا انټرسټ نه وي، یعنې نه غواړئ دغه ویډیو وګورئ، دلته لیکلي ناټ انټرسټ، نو دلته تاسو دلته ناټ انټرسټ باندې کلیک وکړئ. یعنې مثلا غیر اخلاقي ویډیو چې هر کله تاسو ته مخې ته راغله ملګرو، دلته به دا درې ډاټ ووهئ. درې ډاټو نه وروسته ملګرو تاسو چې باندې کلیک وکړئ ناټ انټرسټ باندې. صحیح ده، دلته ناټ انټرسټ باندې کلیک وکړئ، یعنې زما دغه ویډیو نه ده خوښه او زه نه غواړم دغه ویډیو څخه استفاده وکړم. نو په همدغه طریقه تاسو کولی شئ غیر اخلاقي ویډیو څنګه ده په فیسبوک کې بنده کړئ. او بله یو خبره ملګرو، که چېرې تاسو فیسبوک کې هره ویډیو وکتله یا هغه ویډیو باندې یوازې یو کلیک وکړو یا مو لږ وکتله، نو فیسبوک هماغه ویډیوګانې نور هم تاسو ته مخ ته راولي. نو کوشش وکړئ که چېرې غلطه ویډیو درته مخې ته راغله، هغه ګورئ مو، هغه لایکوئ مو یا هغه پیج هم مه فالو کوئ. ډایرکټ هماغه ویډیو باندې د ناټ انټرسټډ اپشن فالو کړئ، یعنې هماغه ریپورټ ورباندې وکړئ. فیسبوک متوجه کېږي چې دغه نفر له دغو ویډیوګانو سره شوق نشته، بیا تاسو ته هغه ویډیوګانې نه پیشنهاد کوي. نو دغه دوه طریقې خامخا له خپل فیسبوک اکاونټ سره وکړئ تر څو تاسو ته فیسبوک کې غلطې ویډیوګانې مخې ته رانه شي. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو سته، د کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د نړۍ په هر ګوټ کې یاستئ، ښاد او آباد اوسېږئ.